تیره ورځ اسلام آباد ښار کې د IOM لخوا د مهاجرینو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دغه غونډه کې د یونیسیار شارپ افغان کمیشنریټ استازو او افغان مهاجرینو ګډون کړی و. دا ورځ هر کال د مهاجرینو د ملاتړ او ستاینې لپاره په ټوله نړۍ کې د حکومتونو او نړیوالو موسسو لخوا لمانځل کیږي. په دغه غونډه کې د افغان کمیشنریټ استازي ذاکر خان وویل چې پاکستان له تیرو 45 کالو راهیسې افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې او ترڅنګ یې د کاروبار، تعلیم او صحت په برخه کې تر خپله وسه ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د یونیسیار استازي وویل چې افغان مهاجرین د پاکستانی ټولنې لپاره یو ښه مثال ده ترڅو د ژوند له مشکلاتو څخه زده کړي او د ښه والي لپاره یې هلې ځلې وکړي. افغان مهاجرینو هم په خپلو مشکلاتو خبرې وکړې. د پاکستان د حکومت، یونیسیار او نړیوالې ټولنې د همکاریو څخه یې قدرداني وکړه او ترڅنګ یې د پاکستان له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ملاتړ ته دوام ورکړي. احسان الله احمدزی، اسلام آباد.